لغمان کې د نږدې 12 میلیونو افغانیو په لګښت د پوهنتون د احاطوي دیوال د پاتې چارو د پیل بنسټ ډبره کېښودل شوه. د مسؤلینو په وینا د یاد دیوال چارې به په 4 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دا پروژه تقریبا 2700 متره د دې اوږدوالی ده او مصرف په باندې 11.5 میلیونه زیات او کم مصرف په باندې راځي. بودیجه د لوړو زده کړو د وزارت د داخلي بودیجه نه دا پوره کیږي ان شاء الله. زموږ فلان کې ان شاء الله د اقتصاد او د شرایطو د پوهنځي لپاره تعمیرونو د هغه کړی د وزارت ته او بل د سرکونو د پوخوالي ان شاء الله وړاندیزونه هم کړي دي کیږي به ان شاء الله. بل لور ته د قراردادي شرکت مسؤلین وایي هڅه کوي چې د یاد دیوال چارې په ټاکلي وخت او معیاري ډول ترسره کړي. د رنګ له پاسه خشکاري کو د خشکاري ارتفاع 1.5 متر دی او دغه پروژه د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو د وزارت په بودیجې سره څه کم 12 میلیونو افغانۍ باندې پیل شوه او په دې کې به انشاءالله په سلګونو کسان کار کوي. الحمدلله ډاډ ورکوم ټول ولس ته او لغمان پوهنتون ته خاصتا چې دا پروژه به په ښه کیفیت کم نورمونه چې موږ ته د وزارت لخوا ورکړي په همغه نورمونو به انشاءالله د پروژه تطبیقیږي او په خپل وخت به دا پروژه انشاءالله که څه ستونزې پیدا نه شي دا پروژه به په خپل وخت تکمیلیږي. له خیره د یادونې ده چې یاد ولایت کې د اسلامي امارت له داخلي بودیجې دې ته ورته ګڼې پروژې ترسره شوي چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.